په خیر نیازبیني څنګه چلې سهار دې په خیر را پاسېدلې د جدو کنه مکتب ته په خیر مټوریا سادي هم سار په خیري زه صحیح درغه ما پوه شوې ته ورسته په میز باندې کینا مور بچی تیار کړې ته چې اوس کته درځم ها صحیح ده نیازبیني زر راځنو پرونم چې دې کنه زه مکتب ته نا وخت تلم او استاد دې زیات واله مګ ورتم ځان در تیار کړ چې لاړ شو بیا نا وخت نه کی ها شابه ځان تیار کا صحیح ده مټوریا زه درغه ما 2 منټو کې درغه ما موري ته چیرته دا ګور چې نه تار کړې بیا کنه نا وخت شو مکتب ته زماله شابه چیر راوړه چې اوس کو ورته چې لاړ شو مکتب ته له موري چیرته یله کمټوریا دا څه شور جوړ کړی دی سار وختي دی دی خدي وخت خل شور نه کی دا ګوندین مس فکر کوي و چې تاسو څنګه خراب ګوندین لرو د چې مو کنه سار وختي دی دا چې دا وړم ها صحیح ده موري خو بزری راوړه د کنه غنی ازبین دم چې را تیار کا زما خور نه راغی دم چې تیار کا غم زیبا هغه مو زه درځم 2 منټو کې ښا او کنه هغه دم را تیار کا نه مټوریا هغه ته ضرورت نشته دی پوه شوې هغه چې نس کی بس خپل چې اوس کو مکتب ته دی ځه ولی موري هغه خو ماته ویل چې زما مکتب ته کنه خو غواړي چې مکتب ته لاړ شي نو دا ته څنګه وې چې هغه وي مکتب ته نزي مټوریا ته چل دی کنه بیګا دی پلار ویل چې نیازبین نور مکتب ته م پریدا او هغه غټه خزه ده کنه وي بده خبره چې غټه خزه مکتب ته ځي او دې دا وي نور ضرورت ته نه چې څومره مکتب ویلې دی وي مغمره بس ته او خبره دې کنه وي کدا نور مکتب وي وې دینه سن جوړیږي نو پلار دا خبره کوله نو تخپل چې اوس کو زه مکتب ته ښه سیده مور نو ساده خپل خو خاده د پلارم خو خاده خو زما د زده کنه چې مکتب ته تلی او خو خبر به ولا کنه او کنه چې زم نو خو هغه دم لاړ شي کنه خو زه تاسو خپل مشرانی تاسو خو پويږئ نو مونږ به پکې څو ویو او بس ما د چیرې تر کې زم لاړ شم مکتب ته په معنا وخت کېږي صحیح ده مټوریا دا تیار ده چې تیار درغه په خیر مټوریا دا چې توي ظالم د سینا وخت راځي خیر خو به کنه دا څنګه روزانه را وخت را رواني ته شرمېږي نه شرمېدلی قدم را واخله چې نا وخت راځي مکتب ته نه ساده ګوله زه نه شرمېږم زه چې کله کوم مکتب ته راځم کنه نو شرم په کو کې एकदम خپل کوټه کې وټه غوټه ورچوم اول ته एकदम بیا راځم ما کې شرم نشته دی او کنه مټوریا ځکه خو دې نظرم کار نه کې کنه پلار دې ته تشمیه غستې دي دا خو دې قمل کارونه ته کې کنه بیړه لا خو قدم را واخله یاره ساده ګوله کنه ته دار چا بیزتی کې خزي تان اخلاص نشولې ملګری د نتان اخلاص نشو مشان کنه خیر مشان د خلک عزت کې خو د احترام ورته کې خدا مونږ د اخلاص نشو خدا خیر دې بس دعا وکړو چې مونږ هم د نو سیټ ته شو خبره ده وی مټوریا نو هغه کوم ورځ چې تسیر تشه خو خبره دې کنه مټوریا خبره نه پښتنه نه کومه چې هغه ستا خور نه کاری نیازبینه هغه ولې مکتب ته را نغله یاره ساده ګوله ډیر زیات خپه کړې منن چې سار کو نه راوته مکنه بس حال د ویلو نه دی کنه یار ولی مټوریا خیر خو به کنه د پس کېږي ظالم د خور دی ولی مکتب ته را نغله مړه ساده ګوله خبره د سیده کنه چې زما پلار بیګا زما مور سره میټینګ کړي ولو کنه او د سی ورته ویلو کنه چې د نیازبینه دی نور مکتب ته نزي او غټه خزه دا بس وی لار کې چې کنه خلک ګوري دا ګوندیان او د خپلوانی ګوري او بیا راپوري خلک خاندي چې دا غټه خزه دا مکتب ته روانه ده او پلان می خبره کوله کنه چې بس ته هم دومره وي د مکتب ویل دي هم دومره بس ته او مخکې چې دا درسونه وای دي چې کنه وي خزه ذات ده وای دا چې مخکې سنشي کوله وي بس هم دومره درسونه بس دي دا خبره د مټوریا ولا دا خو ډیر غلط کار شوی دی بس الله پاک دیو کې چې راشي منه دا خو ډیره بده خبره ده کنه یاره ولی خدي ډنه لري خو هغه مکتب ته راځي کنه وبال لري ولا ډیر په خپه شو مټوریا یله کساده ګولو مټوریا دا بیا هم شروع کړي د شرمېدلو تاسو خو نه شرمېږي لم بس خبري شروع کړي دی او ډقه مخېږي دا باس ډیر مکوي کنه سار وختي دی او کړتم شروع کړل راته بیا کلاس کې خو دې ته سوي مټوریا مړه معلم صاحب ته مو پرې د خپل غمونو کې پرې دا علم پسه دی او سید علم پسه دی مړه مونږ پسې وته پڅي یله کساده ګوله لک په شرم او کظالمه وساسره خلک د څه خبرې کوي او دا څه چل شوی د چې داسې نیر په مونږ باندې کیږي تا ته شرم نه درځي چې وساتره د سنیغ خبرې کې ولا معلم صاحب بخو خبره د سیده کنه چې دلته بیل غم شروع شوی دی کنه بس ډیر زیات خپه کړي د مټوریم خپه زم خپه یم یاره ساده ګوله یا خو چې دې کنه ستا ما غډیر دي او یا دې زمونږ په عذابولو پسې راغستې ده خبره داسې ده کنه څه چل شوی دی چې تاسو دواړه خپه یې معلم صاحب د مټوري خور نه ده نیازبینه هغه خو تا ګوره خاري نن مکتب کې نشته دی هغې ته پلار ویلي کنه چې مکتب ته نوره مه ځه او ته چې دی کنه نور درسونه وي تا نه څه نه جوړېږي وایي ښځه غټه ښځه په کور کې وایي کښېنه ها دا خبره ده ها شاګردانو زر تنن د دې مبارک یو څو نصیحتونه کومه ودرېږه چې لږ ودرېږم دې تختې سره ښه ګورئ زما ګرانو بچیانو زه به درته یو خبره وکړم یعنې زه نه کوم دا چې دی په کتابونو کې لیکل شوي دي چې تعلیم کول په نر او ښځه باندې په دواړو باندې فرض عین دي باید دواړه تعلیم وکړي نو داسې نه ده چې سړی تعلیم کوي او ښځه تعلیم نه کوي دواړو باندې تعلیم فرض دی باید دواړه تعلیم وکړي هم دینی هم دنیایي تعلیم او بل دا خبره د زما ګرانو شاګردانو زه دا خبره خلکو تم کومه کم خلک چې فکر کوي چې ښځه ذات کمزورې وي او تعلیم وکړي او دغه وکړي نو مخکې څه نشي کولی د خپل ټولنې دپاره نو خبره داسې ده چې ته ځان ته ډېر تکړه وې او وایې چې ښځه کمزورې ده همدا ته چې ډېر تکړه یې ته هم یو کمزورې ښځې زیږولی نو خبره داسې دا ښځه کمزورې نه ده
ښځه د ټولنې نیم طاقت دی. ښځه ذات بغیر د نر نه ژوند نشي کولی او نر چې دی بغیر د ښځې نه ژوند نشي کولی. نو خدای پاک خو ځکه دواړه دې دنیا ته رالیږلیم دي. او کنه معلم صاحب مام دا مټوري ته ویلې کنه چې نن لاړې کور کې د پلار سره جنگ هم وکړه نو خبره داسې ده کنه چې دا خور دې مکتب ته راولېږي ځکه هغې در باندې حق جوړېږي چې ته د پلار سره جنګ وکړي او خور دې مکتب ته راولې. او کنه لکه د مار خوندې مې ورته ویلې خو دا چې دی کنه نه مني د ببر سرې نیولی دی ده. نه 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 ساده ګوله تم غلطه خبره کې کنه. خبره داسې ده کنه چې جنګ مه کوه مټوریا او پلار ته دې ښه په ارامه ژبه باندې ووایه او دا نصیحت د هغې پلار ته مو که ورته وسازه خبره کوله نو داسې ده کنه. نو دواړه باید تعلیم ورته وکړي او د ساده ګل خبرو ته هم ډېر غوږ مږده دا د بېدمله کوي او کنه. بالکل بالکل معلم صاحب ستا هره خبره د کاڼي کرښه ده ځکه چې زموږ مشر خبره زده ساده ګل خو بېدمله دی موږ هم ورور ځان سره بېدمله کوي خو څه وکړم زما ټیټ ملګری د دې نه بغیر چې بل ځای کښېنم که نه نو مې په ملا باندې درد دي. خو خبره داسې ده که نه چې نن لاړم د خیره سره مکتب نه بعد پلار سره مې خبرې کوم چې نیازبینه مکتب ته نور راولېږي او که نه بغیر د هغې نه چې دی که نه دې مکتب کې ګرځم راګرځم داسې دې کار لکه ته چې یو غټ شی مې ورک کړی او که نه. آفرین مټوریا دغسې یو کنه پلار سره دې خبرې پې خامخا وکړه په دې باندې او دنیاوالو ته هم همدا پیغام ورکوم چې بس د خیره سره په دواړو باندې تعلیم وکړي په خپل بچو باندې تعلیم وکړي جلۍ او کالي کې په دواړو باندې تعلیم وکړي ځکه چې دی که نه دا دنیا خو پاتې ده بس د دې دنیا سبق هم پې ووایي او د هغې دنیا سبق هم پې ووایي ځکه چې خدای پاک چې دی ښځه به په نر باندې چې دی تعلیم فرض کړی دی نو مونږ خو بیا د هغې بندګان یو ځکه چې د مونږ خو پکې فرق بیا کولی نه شو. نو ښه خبره ده مټوریا ډېر دغسې هوښیار شي ټول خلک هوښیار شي نو ډېر خوند به وکړي. یاره مټوریا معلم صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې ښه او کنه د جنکیانو په حق کې ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړې ولا ته مې کېږي که نه چې د جنکیانو د خوشحالۍ دپاره هم چې دی که نه په دې مکتب صنف کې چې دی که نه یو بنګړه واچوم خو څه وکړم بیا چې ده که نه بېادبي راځي نو پرېږدم صحیح ده که نه.